الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. उस आयत नंबर قل تورت وایا انی نهیتو زمن کړی شوی ما اند دې خبرنا اعبد الذین چې عبادت کوم د هغه کسانو تدعون من دون الله چې تاسو اوازونه ورکوي د دفع د مشکلاتو لپاره من دون الله بغیر د الله نه، یعنی تاسو معبودان. زه دې نه منع شوم چې زه بندګي وکم تاسو د خدایانو. قل تورت وایا لا تبع اهواکم زن تابعدارینکم د خواہشات استاسو قد زللتو تاکہ سرز بگمراہ شویم اذن پا دغ وقت کما تابعداری د خواہشات استاسو کا وما انا من المعتدین نبین زد ہدایت یافتگانونا. قل تورت وایا انی علا بینت زیما غلا بینت پا بصیرت بانے. بینہ مانا جو واضح بصیرت کے سڑے پہ یعنی سڑے پہ اخلاص کی. علا بینت من رب پا یوخکار حق بانے بجانب در رب زمانا وکذبتم بھی اتاسو تکذیب کرے داغ حق ما عندی نشتر ما سرا ما آغا معجزہ یا آغا عذاب تستعجلون بھی چه تاسو عجلت سر طلب کوئی داغے. دیبر پیغمبر علیہ السلام نے دو طلبون کول یو ورطبیوی چه مونگ تا معجزہ راوڑا زمونگ دا مزاج مطابق او دویم دا چه کدانش کول بیا چه رکم عذاب دا مونگ یرین و عذاب را باندر آوالا. اللہ تعالی پیغمبر علیہ السلام تاوی تو ورطای دا دوان سوین زمان اختیار کی ندی. ان الحکمون دے حکومت و حکمرانی یا کامل قدرت الا للہ مگر صرف اللہ لپارا. یقص الحق دغ اللہ تعالی بیان حق وهو خیر الفاصلین ادا اللہ تعالی بہتر فیصلہ کون کے دے یا بہتر بیان ان کے دے. قل تورت اوایا لو ان عندی کچری وے زما اختیار کی ما آنشے تستعجلون بھی چه تاسو طلب کوئی عجلت سر داغے لقضی الامر بینی و بینکم فیصل شعبوکا زمامیز اوستاسو منس کی. ما تاستا بیا دمرا صبر مکو یا خومی که معجزہ وا نو معجزہ میں ارتا خولے ہو که زمان اختیار کے وا کرین عذاب میں در باندر اوستے. واللہ عالم بالظالمین اللہ تعالی عالم دے پا ظالمانو باندے وعندہو مفاتح الغیب اپن عزد اللہ تعالی یعنی پہ اختیار دا کہ مفاتح الغیب مفاتح دا جمع دا مفتح دا خزانے تا وی سدا وی خزانے تا یا جمع دا مفتاح دا نو بیا کلے تا وی سدا وی کلے تا کی پہ اختیار دا اللہ کے خزانے دا غیب دی لا یعلموا الا ہو نپوئے گے دے باندے مگر صرف اللہ وَيَعْلَمُوا پوئے گی اللہ تعالیٰ ما پاشیبانے فی البر چپوچ کے دے والبحر سمندر کے دے وما تسقط من ورقت الا یعلموا ان پریوزے حصی و پانا الا یعلموا مگر اللہ تعالیٰ پوئے دے غیبانے خبر دے غیبانے ولا حبت ان اس یو دانا فی ظلمات الارض پتیرو دزما کے ولا رطب نس شیل ولا یابس او نس شیوچ الا فی کتاب مبین مگر دا پہ واضح کتاب کے دے اللہ تعالی سرا یعنی دا خدا پہ علم کے دے دا ہر شی اللہ تعالی نوشت کر دے. وهو الذی ودغا اللہ غزاد دے یتوفاکم چی دے ادکی تاسو یتوفاکم ادکی تاسو چی دے ادکی تاسو باللیل دشپے ویعلمو اپویگی اللہ تعالی ما پاشیبانی جرختم چی تاسو کسب کوئی بالنہار دورزی ثم یبعثکم بیا اللہ تعالی راوی خیتاسو فی پدورس کے لیقضا اجر مسمل دے دا پارا چی پورا کریشی اجر مسمع اگا ٹاکل نیٹا او ٹاکل وقت اگا فکس ٹائم ثم الیہ مرجعکم بیا دغی اللہ تعالی تواپس استاسودا ثم ینبئکم بیا اللہ تعالی بخبر در کئی تاسودا
بما کنتم تعملون پاشے چوئی تاسو چی عمل مکولو وهو دغا اللہ تعالی القائر غالب دے فوق عبادے دا پاس دا بندگانو خپلو یعنی فٹولو بندگانو دا پکی نشتے چی فلانی بانے وصرسی و فلانی بانے نرسی وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ ارالیگی اللہ تعالی یعنی مقرری تاسو بانے حفظتاً حفاظت کون کے ملائکی نو دو قسم حفاظت یو دا چی ستاسو حفاظت کئی دا آفاتونا او دویم دا چی اغی محفوظ کئی اعمال ستاسو حتی اذا جاء احدکم الموت تردے پوری چی راشی یو دتاست مرگ توفته رسولنا نو وفات کی دلا رسولنا قاصدان زمونگا فرشتے دا مرگ وهم لا يفرطون ادے کوتاہی کے بیکار کے ثم ردو بیا دی بوتے سے اللہ اللہ تعالی تا مولاهم الحق چی اغا مالک دوی دے یقینی مالک اللہ خبردار له الحکم خاص دے اللہ تعالی دا پر حکومت دے وهو اسرع الحاسبین ادغا اللہ تعالی فعجلت بانے اپ سرغت بانے حساب کو ان کے دے قل تورتا اوایا من ینجیکم چی سوک نجات در کل حتاسولا من ظلمات البر دتیارو د زنگلنا دلتا بر پمانا دا وچی نا پمانا دا زنگل والبحر ادتیارو دا سمندرنا تدعونه تاسو آواز کوئی اللہ تعالی تا تضرعن دیر پا آہو بکا تضرع مانا آہو بکا تضرع مانا پا آہو بکا آہو بکا ہوئی سوئی ورطا پا جڑا او پا ہائے ہائے وخفیتا او پپٹا سوائی لئن انجانا کچر اللہ تعالی نجات راکمون لمن حاضر دے مصیبتنا لنکونن من الشاکرین نشو منگد شکر کون کنا قل اللہ ینجیکم توتوایا چلا تعالی نجات در کے تاسولا من حاضر دغ مصیبتنا ومن کل کرب ادہر غمنا ثم انتم تشرکون خبیام تاسو شرکان جوڑوئی اللہ تعالی سرہ قل تورتا آیا هو القادر دا اللہ تعالی قادر دے غلا ان پدی خبر بانے یبعث علیکم چراولے گی تاسو بانے غضابا من فوقکم غضاب دا پورتنا دا اسماننا او من تحت ارجلکم یا دلان دی دخپوس تاسونا دزمکنا او یلبسکم شیعا یا اگردی اللہ تعالی تاس فرقی مختلفی وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَعْضَ بَعْض او سکی تاسو کے یو بلتا غضاب پلاس دبل بانے فیو بل ممرکی انظر تو گورا کیف نصرف الآیات سرنگ بیانو منگ مثالنا لعلہم یفقہون دے دپارے دی خبر بانے پوشی ابن عباس سے رضی اللہ تعالی عنہ پدی آیت کی یو بل تعویل کئی چی دا اللہ تعالی قادر دے غلا ان پدے خبر یبعث علیکم چی مقرر کی تاسبانے غضابا من فوقکم غضاب دا پور تستاسونا نغوی بتسلط الحکام الظلمہ حکمرانان با مخدای ظالمان کی دا پاسن عذاب دے حکمرانان با ظالمانی دا خدای عذاب دے دا پاسن او من تحت ارجلکم یا دلان دی دخپوس تاسونا بتسلط الاعوان الظلمہ دا اغا حکمرانانو کم کارندگان چی بھی سشوی کارندگان سارندوی خاد والا نو اللہ تعالیٰ بدر بانے اغا مقرر کی دے او بل عذاب دے او یلبسکم شیعا یا اگر تاسولا دل مختلف حزبون مختلف وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَعْضَ بَعْض او سکے بعض استاستا غضاب و تکلیف دا بعضو یعنی پیو بالممرکی حدیث کی راجی پیغمبر علیہ السلام فرمائی کہ ما دا معراج پشپت دری خواستونا اللہ تعالیٰ نو پر نو یو خاص میں تیوکو کہ اللہ یجعل عذاب امتی عامتا کہ زما امت پا عام عذاب بانے محلا کے لکوڑان دین امتون چی دے حلاک کری دی زما امت پا عمومی عذاب بانے محلا کے لکلاندنی امتون چلے حلاک کری دی بس پٹولو با یک مشت یو قسم عذاب راگے و خدای با ختم کر نو پدی امت دغرنگی نرازی دی بانے اللہ تعالیٰ کا تکلیف ورکیوں یا سزا ورکیوں چرتا یو خطہ کی زلزلہ راشی بلا کی چرتا سیلاب راشی بریم کی بلا بلاوشی یو بلا خطہ کی بل شیوشی و عمومی طور پٹولو بانے یو شان عذاب نرازی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرے وا اللہ تعالیٰ ورتے قد فعلت دام منظور
دا مې سکه دا مې منظور کو وی دویم سال میں وکړو چې الله زما د امت عمومی طور مخونه مورانه لکه وړاندینه امتونه چانه د بیزوګان جوړ کړ چانه د خنزیران جوړ کړ نه الله تعالی وی قد فعلت دا مې وکړو دا منظور شو وی دریم سوال مې ته وکړو چې الله زما امت په یو بل باندې ما عذاب ہے قتل و قتال باندې ما استکه سمجھے فقط و قتال یو بل سره ماخته کې نه الله تعالی دا سوال را سره ونه معنا ویجنا دوی به وایلیشن کوي پامالی به کوي د قوانینو او د قوانینو پامالی هغه تقاضا د عذاب کوي نو بس عذابونه کوم دغه درې قسمه زور کوم عمومي عذاب په مختلف انواعو یا تغییر د خلیه مسخ وی ورته او یا په یو بل باندې مړول نو چې هغه دوه نو مننه د درې متعین شي او یو تفصیلی حدیث تے امام ابن ماجہ رحمت اللہ علیہ باب العقوبات کے نقل کرے دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی چې 15 عمل دي زه د خدای پناه غواړم دا غینا خو چې کله دا 15 کارونه تاسو کې شروع شي تاسو نه مراد انسانان نو سي اپلای کیږي عمومي انسانانو ته سي اپلای کیږي صرف مسلمانانو ته نمبر اول لم تظهر الفاحشة في قوم الا فشا فيهم الطاعون والاوجاع التي لم تكن مضت من قبل في اصلافهم چکلا پتاسو یعنی انسانانو کې او مسلمانانو کې انسانانو کې عموما او مسلمانانو کې گندگی شروع شي فحاشی عریانی بے حیائی بد اخلاقی نو د طاعون غوندې پلیگ د پلیگ غوندې وبایي امراض بدر باندې راځي طاعون وي ورته ان دا مثال دی داسې نور مرضونه به او داسې دردون کی بیماری چې ستاسو د مشرانو په زمانه کې بچا داغي نوم نه اورېدلې ان داسې بیماری چې یو کو تاریخ کې چانوم نه اورېدلې زموږ دا چې هغه بدن دردای سبته بدن بدردای موجوده زمانه کې ورته سرطان وایي د سرطان نه بعد بیا ایډز وایي د ایډز نه پته نشته اوس بل پیدا شي دویم حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل ولم ينقص المكيال والميزان چې کله تاسو مالی خیانتونه او خرد و برد شروع کړئ چوره چپاول زرا ما سوې ورته چوره چپاول خرد برد حقوقو کې یو بل سره دوکا کول نه کرپشن ورته ویل شي نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل پدا سے معاشرہ کې درې شي نو پیدا کیږي یو گرانی پرائس ہائکنگ سشے پرائس ہائکنگ او دویم بے روزگاری انمپلائمنٹ او نمبر دریم و جور سلطان د حکمرانانو ظلم او زیاته څنګه دا د دوه شینو سره لازم دي چې پرائس هایکینګ او انمپلایمنت کم ځای نو ته حکمرانو خپل خزانه کو نه کمای هغه له پیسې کوي ټیکسونه زیاتوي سکی درایمه خبره ولم يمنعوا زکات اموالهم چې کله مسلمانان د خپل مالونو زکاتونه ورکول دا بند کی الا منعوا القطر بر وقت بارانونه په نوري ولولا البهائم لم يمطروا ادا کوم چې وریږم الله تعالی وای دا د مواشیو د پاره د پرندو د پاره د چرندو د پاره دا وای د پاره ورو سلورم ولم ينقضوا عهد الله ورسوله
دا کلمه چې مونږ ویلې دا مو الله او رسول سره وعده کړې ده چې د الله حکمونه او د پیغمبر طریقې او منو صلی الله علیه وسلم. نو چې کله دغه وعده ماته کې الله او رسول سره، جعل الله باسهم بینهم، نو دوی به الله تعالی په یو بل راولګي، یو بل بمړي. او پنځم، ولم تحكم ائمتهم بكتاب الله وسنة رسوله الا جعل الله باسهم بینهم، چې وی مسلمانان خود خدای په کتاب او د پیغمبر په سنت باندې فیصله نه کوي. ولم ينقضوا عهد الله ورسوله، نو دې یو پنځمه بدلا پیغمبر علیہ السلام ذکر کړی به ورته وایم څه سوا اوس بل یاد شي. قل تورتوایا والقادر دا اللہ تعالی قدرت لرن کے دے حلال پدے خبر آیا بغس علیکم چولی کے تاسو باندے عذاب من فوقکم عذاب دا پور تستاسونا او من تحت ارجلکم یا دلان دے دخپوز تاسونا او یلبسکم شیعا یا اگردئی تاسو شیعن ڈلے ڈلے ویذیق بعضکم باس باس او سکے یو بلتا عذاب پلاس دبل بانے. انظر کیف نصرف الآیات تو گورا چه سرنگ بیانو مونگا آیاتنا لغلو یفتون دید پارے دوی پوشی وکذب به قومکا اتکذیب کرے دے قرآن قومکا قومستا یومانا وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ تکذیب کرے دے بِهِ دے عذاب قوم سا وَهُوَ الْحَقُّ عَلَىٰ کہ دارشتیا دے قُلْتَ وَتَوَّایا لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ زنیمتا سمالے مقرر شوے سڑے لِكُلِّ نَبَئٍ مُسْتَقِرٍ دہر یو خبر دا پارا یا دہر واقع دا پارا مستقر یوزائے او وقت مقرر دے وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ اَذَرْ دیتا سو پوشے وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ کلچ توینی آکسان یخوضون فی آیاتنا چھ دے غوط خوری کئی یخوضون خوض سڑے ابو کی وردوب شی سڑے سو کے ابو کی تاس ورد سوئے غوط زنی غوطا وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ کلچ توینی آکسان یخوضون چھ دے غوطے لگے فی آیاتنا آیاتون زمون کی فآل سر پارا د دې لپاره چې په آیت کې د خپل ناقص فهم په بنیاد باندې څه غلطي معلومه کی ہوتا ته وایي دا قران کې څه ویلي دي. نو الله تعالی وایي دا څه خلق کله وګوره چې د خدای احکامو کې داسې غوټې لګي. فعارض عنهم تلا تعلق شدا غوینا ای سره مخته واړه یعنی بحث کې ور سره ملګا حتا یقوزو تر دې چې دوی غوټو لګي په حدیث غیر په یو بل خبره کې د الله د احکامو بدل کی سبل بحث شروع کی نبی اور سره خبرو کی شامل شاه کله خدای احکامو کې د لا علم او جهالت پاسات بحثونه کوي نو په دې بحث کې اور سره مشاملېږي. و اما ينسينك الشيطان اکچره هیر راولتا باندې شیطان فلا تقعد بعد الذکران مکینا پس د یاد دیرننا مال قوم الظالمین قوم ظالمانو سره یعنی بے خبرائی کې کدا سے بحث کې انوالو شي یا دا سے مجلس کې پاتې شوي خو څو وخت چرته احساس وشي چې دا خلق گمراهان دي دا یو کوم بحث کوي د لا علم او جهالت په اساس باندې د خدای قانون سره مسخره کوي. الله تعالی فرمایي بیا دا سے مجلس کې کینه ما دینه وزه وما غل الذين يتقون من حساب من استریا کسانو باندې یتقون چاوی یریږي تقوا اختیار من حساب من شی د محاسبه رضا کسان من شی انس ذمہ داری ولکن ذکر فقط د متقیانو خلقو کار سره ذکر ریمایندر ورکول شي ګوره مرګریا
کته عالم نه دی میدان نو باید چې په دې کې بحث ونکړي. که عالم نه او دار داوم نه ها سړی هم به تاسو کی چې مرګریا ته د قران سنت باقاعده عالم یې صحیح نو که هغه داس داوا کولی شو چې او باقاعده عالم یې صحیح نو که هغه وښنه نه باقاعده عالم کو نه بیا ذکر ریمایندر او سړی په نرمای باندې ورکی چې بیا سړی کم فیلډ کې ماهر نه نو باید چې هغه باندې بحث نه وکړي. ولیکن ذکر فقط ریمائنڈر دے تبلیغ دے لعلهم یتقون شاید چې دوی ځان بچ کړي دې باسنا وذر الذین افریق دوا کسان اتخذوا دینهم چې هغه جوړ کړي دین خپل لعبا لوبه ولا ول مسخره یعنی دا وی دین من نشتا دا وی خټول انجوای یور لایف هغه دین سره انجوای یور لایف بس لایف انجوای کا وغرتهم الحیات الدنیا ادو ککڑے دوی لجون لدنیا وذکر به د ریمایندر ورکا به پدے قرآن بانے ان تبصل نفس د دې خبره چې بن بکړې شي هر یو نفس بما کسبت فعمل ددکه لیس لها من دون الله ان به دې نفس پارا بغیر د الله نه ولی پروټیکټر ولا شفیع سفارسی وان تعدل كل عدل کده ورکی هر قسم رینسم لا یوخذ من عذاب بدل نش قبلوله اولئک الذین دا کسان له افسدوا چې دې سیس کړی شي دی بما کسبوا فسبب د عمل لدوی لهم شراب من حمیم د دوی د پارا سکل دی من حمیم د بوائلنگ گندوبو وعذاب علیم عذاب دردناک دے بما کانو یکفرون پس اب دا چو دوی چو کفر کولو قل توتا اوایا اندعو من دون اللہ آیا منگا آواز کو بغیر دا اللہ نا ما داس بتانو تا لا ینفعنا چن منگتا نفرا کولشی ولا یضرنا ان تکلیف را کولشی ونرد علی آقابنا ونرد علی آقابنا آیا منگ بوا پس کولشو علی آقابنا پا پندخ پلو یعنی مینز منگ بیا مرتد کیگو بعد از هدان اللہ پس دے چه ہدایت کرے مونتا اللہ تعالی نو کدا سی وی نو دا خود مون کیفیت بداسی کلذ استاوت الشیاطین پشان با آکس چه لغز ولی دلا خوی ولی دلا شیطانانو فی الارض پسارا کے حیران ادے متحیر وی دا خدا سڑے دا سدے لکه یو سڑے پسارا کے شیطانانو پا مخکری دو تلارم نی معلوم اس دین تیخ تکم خواب کم لہو اصحاب یدعونو الى الہدا در پار ملگری چی دعوت ورتی دل ہدایت طرف تا اوی ورتا ایتنا رضمون طرف تا قل تورتا اوایا ان ہد اللہ هو الہدا چی تاکیق سر ہدایت دا اللہ تعالی هو الہدا ہم تغا ہدایت دے قل ان هدى الله هو الهدى تورتوایا چې تحقیق سره ہدایت د الله تعالی هم دغه ہدایت دی و امرنا مونته حکم شوه دی لنسلم لرب العالمین چې مون سرندر او سبمیشن کو رب العالمین تا وانقیم الصلاة ادا چې قائم کیم وتقو یریږي الله تعالی نا وهو الذی يدعى الله تعالی الیه تبتاسو تو شرون جمع کول شي وهو الذی الله تعالی غزاد دے خلق السماوات کہ پیدا کرے دی اسمانو نازمکا بالحق پا حق ویوم یقولو کن فیکون اپا آغا ورسی ہوئے چے کن موجود سے فیکونو موجود بشیر سے چے اللہ غواری قولو الحق دا اللہ تعالی خبر صادق دا ولہ الملکو اردی اللہ تعالی پارا بادشاہی دا یوم ينفخ فی الصور پا آغا ورزبان لے چپکے بوالے سے پشپیلائی دی عالم الغیب والشہادہ عالم دے پٹو دخکارا والحکیم الخبیر ادغا اللہ تعالی حکمت والا و خبردار دے نو اس واقعہ دے ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالی پدی بنیاد بانے ذکر کئی کہ مشرکین سر بدا سے ڈیبیٹ کے لکسن چستانی کے ابراہیم علیہ السلام ورسر کلو دے ابراہیم علیہ السلام زمانہ دا تقریبا دا عیسیٰ علیہ السلام نا 2000 کالا وړاندې دا د دوی تهذیب د دغه علاقې د ابراهیم علیہ السلام د علاقې عراق
د بوتانو عبادتو معاشره دوی دا طبقاتی معاشره وا ډیفرنٹ کلاسز پدې کې یو طبقه هغه ته عمیلو وی عمیلو عین میم یا لام وو دا انتہائی سرمایدار او جاگیردار خلقو دا پریویلیج کلاسو عمیلو پریویلیج کلاس دویم هغه ته مشکینو وی مشکینو دیکھیے اہل پیشہ لکه ترکان او آهنګر او کسبګر بزګران او صنعتګران درېمه طبقه دیتے اردو میں الف را دال واو اردو دا غلامانو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام په خپل د دې وړاندې طبقه نه د پریویلیج کلاس نه ابراہیم علیہ السلام د کوم کلاس نه اول کلاس د دې د ټول نه لوی خدای دانورو دویم خدای سپوږمۍ وا او داغه نه لاندې د استوري دا ټول د مختلفو مشاکل او مقاصد خدایان او په ځمکه باندې حکمران د دوی نمائندو لہذا اگر نمائندہ یعنی ریپرزینٹیٹو چې حکمران او بادشاہ بو هغه به معبودو ځکه د معبودانو نمائندہ نو هغه به عبادت کېده د ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام د زمانه شاہی خاندان داغه د بانی نمو ارنمو دا سلطنت قائم کړو درویش سوا قبل مسیح کی عیسی علیہ الصلوۃ والسلام نا درویش سوا کال وړاندې دغه لوی علاقه د موجوده ایران نه تر لبنان پورې دا دغه شیخ خاندان تصرف کې و ابراہیم علیہ السلام چې کله دا خطینه هجرت وکړ نو په دا خطه باندې یو لوی تباہی رااله یو قوم عیلامی هغه دا علاقه تبا کړه په 1900 او لس کې 1900 قبل مسیح کې عیسی علیہ السلام نے 1900 لس کاله مخکې دا قوانین مدون حمورابی دا قوانین مدون حمورابی دا په 1900 لس کې دغه علاقه کې تیر شوی دی نو د زمانه عیسی علیہ السلام سره دا ابراہیم علیہ السلام سره د لګ بغوا زمانه ابراہیم علیہ السلام سره دا څنګه رسټو و نو داغه د قوانینو دا پته لګي چې هغه د استفاده د
د شمع نبوت نه کړی و. لکه د موجوده دنیا د قوانینو باندې چې ګڼل شي څوک ګڼل شي حمورابي د امریکای قانون دی که د برطانیې دنیا کوم دی چې قوانین دي دی وایي موږ بنیادي ډانچه چېرته راغلې ده حمورابي نه. نو حمورابي چې د قوانینو باندې ګڼل شي او علاقه هم دغه ده زمانه هم ابراهیم علیه السلام پسې متصل ده. نو پته ولګېده چې د ابراهیم علیه السلام د تعلیماتو نه استفاده کړې ده. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ آیات کاغه چې ابراهیم علیه السلام پلار خپل آزر ته. علماء فرمایي ځکه په تورات کې او انجیل کې د ابراهیم علیه السلام د پلار نوم راځي تاروخ، نوم راځي تاروخ. نو څه اختلاف نشته، یو نوم دی یو نیک نیم دی. نو بعضی علماء فرمایي چې تاروخ نیک نیم دی، آزر خپل نوم دی. او بعضی علماء ادروایز وایي چې تاروخ خپل نیم دی، آزر نیک نیم دی. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ آیات کاغه چې ابراهیم علیه السلام پلار خپل آزر ته اتتخذ اصنام الآلهة آیات جوړې اصنام دا بوتان آلیت المعبودان انی اراکا زوینم تا و قومکا قوم ستا فی ظلال مبین فواضح گمراہ کی. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اللهم ربنا ارحمنا بالقرآن جميعا وذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وصلنا تلاوته وانا الليل وانا النهار فالله خير الحافظ والله الحمد لله.